السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته خیر راغلی دوستانو نننۍ ویډیو کې د ویزټ ویزو په اړه معلومات درکوم کم کسان چې اوس مهال متحده عرب اماراتو کې دننه دي دوی په ویزټ ویزو باندې راغلي دي دوی سره تشویش پیدا شوی دی چې اوس مهال زمونږه ویزې اقامو ته یا په خو ویزو ته اوړي او کنه دغه ترڅنګ د هغو کسانو په اړه هم معلومات درکوم کم کسان چې اوس مهال په وطن کې دی ویزټ ویزې اخیستې دي نو دوی به اوس مهال څنګه وکوي چې امارات ته راشي او کم کسان چې پلان لري متحده عرب اماراتو ویزټ ویزا واخلي نو هغه به څنګه ویزټ ویزا اخلي نو دغه واړه معلومات ما په همدې ویډیو کې درته راټول کړي دي هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ او دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي اول خدا که ملګرو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د ضرور سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ ولې چې د دې له لارې به تاسو دغه قسم معلوماتو څخه په وخت خبرېږئ اوس مهال به متحده عرب اماراتو ویزټ ویزا څنګه اخلئ کم کسان چې غواړي متحده عرب اماراتو ویزټ ویزا اخلي یا هغه کسان کم چې اماراتو کې دننه دي خپل ملګري ته یا خپل خپلوانو ته ویزټ ویزا اخلي دوی د خپلې نږدې ټراول ایجنسۍ ته ورشي هغه به ورته ویزټ ویزا جمع کړي کم چې اوس مهال اماراتو قانون له مخې کم کس چې اماراتو ویزټ ویزا اخلي دی به د ویزې جمع کولو څخه مخکې لازمي 2 طرفه ټیکټ کوي او ورسره به هوټل بوکینګ کوي دې لپاره به تاسو خپلې نږدې ټراول ایجنسۍ ته ورشئ هغه به اول ټیکټ درکړي دغه ترڅنګ به هوټل بوکینګ درته وکړي که کم چا هوټل بوکینګ نشو کولی نو دوی کولی شي چې ما سره تماس ونیسي زه به ډېر په اسانۍ سره وکړی شم چې دوی ته هوټل بوکینګ وکړم کله چې 2 طرفه ټیکټ هوټل بوکینګ وشو دغه نه پس تاسو ته ویزه جمع کیږي کله چې تاسو ته ویزه جمع شوه نو د 2 غنټو نه نیولې تر 100 ورځې پورې وخت اخلي چې تاسو ته ویزټ ویزا وشي کله چې تاسو ته اماراتو ویزټ ویزا وشوه نو دلته 2 خبرې دي کم کسان چې دوبۍ ایرپورټ باندې تلل غواړي نو دی باید قوارتن داسې ښکاره شي چې د متحده عرب اماراتو ته سیل لپاره ځي نه د کار لپاره ولې چې اوس مهال کم کسان په ویزټ باندې ځي هغه هم دوبۍ ایرپورټ باندې دوی نه هلته امیګریشن ول پوښتنې کوي دې کې تر اوسه پورې زیات کسان را واپس کړي دي خو دا په دې معنی نه ده چې هر یو کس را واپس شوی دی نه زیات کسان پیتلي هم دي خو هلته تاسو نه امیګریشن والا قسم پوښتنې کوي اول خو ستاسو سره چې څومره زیاتې دومره پیسې لازمي دي دغه ترڅنګ کم چې تا 2 طرفه ټیکټ کړی دی هغه به هم در سره وي او د هوټل بوکینګ به هم در سره وي دې ځای کې یو خبره ده کله چې تاسو اوس مهال نوی ویزا اخلئ نو هوټل بوکینګ لازمي در څخه غواړي ډېرو کمو ځایونو کې هوټل بوکینګ نه دی غوښتی نور 90% د هوټل بوکینګ غواړي کم کسان چې ویزا باندې راشي دوبۍ ایرپورټ کې د دوی څخه د پیسو ترڅنګ هوټل بوکینګ پوښتنه کوي که تا سره هوټل بوکینګ نه وو نو تا نه د ایډریس پوښتنه کوي چې ته چېرته ځې په دغه صورت کې چې تاسو کم چاته ورځئ هغوی به د هوي یا امارات آی ډي کپي در سره وي او هغوی به مکمل ایډریس در سره وي کله چې تا سره د هر څه موجود وو د هغې سربیره به تا په خپل لباس کې هم تغییر راوستی وي کم سے کم ته باید داسې ښکاره شي چې اماراتو ته سیل لپاره راځئ نه د کار لپاره خلا به تاسو وتوانئ چې متحده عرب اماراتو ته داخل شئ خو کم کسان چې شارجې ایرپورټ باندې راتلل غواړي دوی ته تر اوسه پورې هیڅ کومه ستونزه نشته نه د دوی څخه پیسو غوښتنه شوي نه د دوی څخه دا پوښتل شوي چې تاسو اماراتو ته د کار لپاره راځئ یا د سیل لپاره او نه ورنه د ادرس پوښتنه شوي کم کسان چې شارجې ایرپورټ باندې تلل غواړي دوی بغیر د کومې ستونزې په شارجې ایرپورټ باندې تللی شي تر اوسه پورې په سلګونو کسان شارجې ایرپورټ باندې راغلي دي او نور هم را روان دي اوس به راشم هغې خبرې ته کم څوک چې متحده عرب اماراتو کې ویزټ ویزا لري دوی سره د تشویش پیدا شوی دی چې زمونږه ویزې به په خو ویزو یا اقامو ته واوړي او که نه ولې نه ستاسو ویزې بالکل په خو ویزو اقامو ته اوړي کله چې ستاسو هغه واړه ریکوایرمنټ پوره کړي وي کم چې د اقامې یا پخې ویزې لپاره ضروري وي نور تاسې د دې لپاره تشویش مه کوئ چې زمونږه ویزه به پخې ویزې یا اقامې ته واوړي او که نه بالکل ستاسو ویزه اوړي صرف د دې لپاره به تاسو هغه د ضرورت وړ اسناد پوره کوئ نور انشاءالله هیڅ کومه ستونزه نشته که بیا هم ستاسو سره کومه پوښتنه وه نو کومې واتساپ شمیرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې کولی شئ چې تاسو زما څخه پوښتنه وکړئ زه به کوشش وکړم چې تاسو ته پوه جواب درکړم هغه ملګري چې کمنټ کوي او یا په مسنجر باندې ماته میسیجونه کوي نو د دوی واړو څخه مې هیله دا ده چې ما سره په همدغه واتساپ شمیرو باندې تماس ونیسئ نور که چیرې تاسو د دې ویډیو معلومات ضروري ښکاري نو د خپلو واړو ملګرو سره شریک کړئ تر څو دوی ته هم دغه معلومات ورسیږي که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د ضرور سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ نور مو په الله سپارم الله پامان